السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه انور خلیل زما پیښور پیج نه. مونږ چې کوشش دا دی چې تاسو ته د خپل د پښتنو کم مشران کم اولیاء رحمت الله علیه دي د هغې مزارات او د هغې چې کم تاریخ دی تاسو سره شیر کو. نن مونږ راغلي یو چې د مطرې علاقه ده ورسک روډ پیښور. چهل غزي بابا ورته ویلی شي شاه رسول بابا د هغه مزار ته راغلي یو مونږه د هغې تاسو ته مونږ دننه مزار ښایو. مونږ سره اوسئ. دا چې هغه مزار دی چې کوم موږ تاسو سره بهر ذکر وکړو شاه رسول بابا چې یادیږي په چهل غزي بابا باندې. اوس تاسو ته موږ د دې مزار چې کوم توراتو ایریا دغه به ښایو چې د دې مزار سره توراتو د 15 پیران یادیږي او 950 اولیاء کرام یادیږي چې دلته په دې مقبره کې ښخ شوي دي. ورسره د دې والد صاحب شاه زمان بابا دی چې دغه مزار هم دلته دی دې ایریا کې دی. بیا ورسره چهل غزي مطلب دا چې 40 غازیان دلته ښخ شوي دي چې کوم مسلمانانو د کافرو خلاف جنگ کړی دی. دا د هغې میدان جنگ هم دی او همدلته هغه ټول غازیان ښخ شوي دي. شهیدانو مزارونه هم شته دی. مونږ غواړو چې که تاسو ته موقع میلو شوه نو بلکل تاسو دې مزار ته راتلی شي د دې نظاره کتی شي او یو تاریخ راژوندی کیدی شي چې تاسو ټول دلته راشي. دلته مشران هم راځي کشران هم راځي د دې ځای ته دوا کیږي. دلته چې راغلي دي د سربند باړې نه دلته دواله خلک راغلي دي د هغې نه تپوس کوو چې د هغې څه مقصد دپاره دلته راغلي دي او د دې مزار څنګه پته ورته لګېدلې ده. ښه جي تاسو ته د دې مزار څنګه پته لګېدلې چې دلته مزار شته او دومره لرې تاسو راغئ او په کوم مقصد راغئ؟ کرامت د اولیا حق دی څوک یې نه مني کافر دی د دې لپاره راشي دعا ته وغواړئ برکات الله ورته د خپل دوا محتاج دي. زیارت هېڅ نشي کولی دا خلک زیارت د مزه زیارت هېڅ نشي کولی. زیارت دا مقصد دی راشي ته د درک نفل وکړه ور وبخښه ټول امت ته او ټول اولیا ته وبخښه. کرامت خلاصې کرامت دی دا 900 اولیا چې چېرته اولیا پورې وایي دا مخه جوړې ده. زیارت خو بس دې خلک راځي شرک کوي خو شرک نه یې پکار راشي بس لمونځ وکړه ور وبخښه درک نفل وکړه دا طریقه ده. ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني خوشحاله اوسئ. تاسو کته جی چې دلته مطلب دا خبره ډیره لرې پورې تللی چې دلته 950 اولیاء کرام ښخ شوي دي. زه به دا ووایم چې دا یو ډیر بختور او ډیر معتبر ځای دی. نو زما تاسو ټولو کتونکو نه خواست دی چې دلته راشئ ویې ګورئ دا نظاره وګورئ. اوس چې موږ ځو د دې د والد صاحب یعنی د شاه رسول بابا والد صاحب شاه زمان بابا مزار ته او ورسره خوا کې چې کوم 15 پیران دي د هغې مزار ته ځو. مونږ سره اوسئ. دا چې زما شاته چې تاسو وینئ دا د شاه زمان بابا قبر دی یعنی د شاه رسول بابا د والد صاحب مزار دی. دا د داوم تاسو سره موږ ضروري ګڼله چې تاسو سره شیر کو. دې سره نږدې که تاسو زما ښي طرف ته وګورئ نو دا د 15 پیران یادیږي د 15 پیرانو مزار دی. دې له هم ورځو تاسو ته ښایو تاسو یې خپله هم وګورئ د دې مزارونو چې دا موږ ته الله پاک یو لوی اولیا پرېښي دي د اسلام خورولو له چې کوم دین الله پاک راستولی دی هغه د دې اولیا د دې پیران د دې په ذریعه باندې مسلمانانو ته را رسېدی دی. زه راغم د 15 پیرانو مزار ته چې کوم موږ تاسو سره وختي ذکر وکړو چې د شاه رسول بابا په مزار په عقب یعنی نږدې کم 15 پیران ښخ دي هغه موږ تاسو ته وښول. تاسو کتی شئ اوږد یعنی د پخواني قبرونه دي هغه موږ تاسو سره شیر که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ کې موږ ته ووایئ چې را روانه ویډیو موږ په کم ځای کې یعنی د کم مزار یا په کم ځای باندې وکړو. همدې سره زه انور خلیل د وسیم جان کیمرامین سره زما پیښور چینل نه اجازت غواړم. د الله په امان.